نو قدرمنو ملګرو داسې پر عجب الله کارته باندې راووتو د شهیدانو چوک د خوا څخه رالو دلته اوس یخ کاریز ته راووتو دا د یخ کاریز سیمه ده او ملګرو دا نو د ولسوالۍ مرکز ته ورسېدلو خو د ولسوالۍ مقام راغلو باغ ته را داخل شو دلته چې ولیدله بیا د یخو اوبو یو بیلر اوبه نه چې دا ورته ډکېږي بیا په دغه یخو اوبو باندې دا پرېوله کېږي نو دا بیا په خپل اندازه باندې اوبه ولوېږي یخې اوبه مو لوېږي او تیزاب مو لوېږي تیزاب چې دی هغه بیا اشخار و حاک دی چې د څنګه د دغه ساده د سپیرو باغو څخه تر هندوستان و تر امریکا او تر اروپا پورې زموږ او جوش څنګه رسېږي نو بالاخره د زرنج پر پټا ورته کښېنستلو روان یو د خدای په توکل باندې ښه سلامونه دوستانو جوړ په خیر خدای دې وکړي چې جوړ روغ خوشحاله به یاست نن مو یو داسې ځای ته بیایمه داسې پروګرام داسې ویډیو به تاسې زموږ د چینل څخه تر اوسه نه یي کتلي نو ځو د خیره سره یو ځل بیا زموږ یعنې ډنډ ولسوالۍ ته په ډنډ ولسوالۍ کې هم بیا بیایمه باغو ته د انګورو باغو ته هم بیایم د انګورو باغو ته چې ولاړو هلته چیش باندې موضوع ده او جوش درته راوړم او جوش ته مو بیایم البته اوهو دلته بیا مایع صابون والا راغی چرس تیرس توبه خدا نو راځئ چې او جوش وګورو موږ تاسې خو مازې په ژمي کې وڅکي و کشمش و او جوش و ارتاوی و دا شان خورو یا دیګ ته وراچوو ارتاوی او جوش خورو په دې مو ګای وخت سر نه دی خلاص سوی او مګر سره مو په دې سر نه دی خلاص کړی چې دا څنګه جوړېږي څوک یې جوړوي څنګه مرحله ده د کومه ځایه شروع کېږي تر کومه ځایه پورې ځي نو دا ګرد خبرې به په دغه پروګرام کې سره وکړو راپسې سئ ماسې نو قدرمنو ملګرو داسې پر عجب الله کارته باندې راووتو د شهیدانو چوک د خوا څخه رالو دلته اوس یخ کاریز ته راووتو دا د یخ کاریز سیمه ده نو روان یو کوم ځای چې مې درښولی و هلته ځو د خیره سره یعنې زموږ ولسوالۍ ته ډنډ ولسوالۍ لوی کاریزک ته مخکې به موږ پر شکاپر دروازه باندې داسې وتلو پر حاجي عرب باندې د المکه پلازې مخ ته به تیر سولو بیا به د زابر پر غاړه باندې تلو نو نن منیر خان فیصل چې د کیمرې تر شا را سره دی هغه راته ویل چې داسې پر دې نوې لار درځه نو رالو دغه د عجب الله کارته کې چې دا اوس نوی سړک یخ کاریز ته راوتلی دی ډېره وسایې جوړه کړې ده او خورا لنډه لار د ښاریانو دپاره یو ډېر سهولت برابر شوی نو روان یو نن پر دغه لار د یخ کاریز پر لار ورښکاره که د یخ کاریز دغه رش و دغه بیروبار
دا هم ملګرو د یخ کاریز تر دوکانو تر هغه بازار یې راووتلو مخ د ډنډ ولسوالۍ پر خوا. بس نو باغدارۍ و زمیندارۍ شروع کېږي میده میده. او زموږ ولسوالۍ خو نوم ماشاءالله دي تر نورو ولسوالیو کمه نه ده. په باغدارۍ او په زمیندارۍ کې پالیزونه او باغونه انار انګور هر څه لري ماشاءالله دي. نور به نو مختصره زه د خیر هغه اصلي هدف ته چې په چشم سره وتلي یم زه خپله ډېر ورته تلواري یم چې ځکه ما هم تر اوسه پورې دغه د کار جریان نه دی لیدلی چې دا څنګه جوړېږي څنګه شکېږي څنګه دغه سلسله یې طی مراحل یې څنګه دي دغه به اوس په ګډه سره باره وګورو د خیره سره. دا دی بیا کوچنی بازارګۍ وزمځای دی دوکانونه دي مارکېټ دی. او ملګرو دا نو د ولسوالۍ مرکز ته ورسېدلو خو د ولسوالۍ مقام چیرې چې په 2009 کې په 2009 کې زه په مسافرۍ راغلی وم د کوټې څه نو مې دلته تذکره جوړه کړله ته یو ښکاره که منیر خانه دغه چې ده دا موږ د ډنډ ولسوالۍ هغه مرکز یا هغه د ولسوالۍ تالار دی دا خاده چې پکښې ولاړه ده هغې دا خلک اوس هم وځي او ننوځي دغه هغه اصلي کرول یا دروازه ده. دا سول زموږ ولسوالي اوس نو یو 15 دقیقې تقریبا زموږ کلي ته او هغه زموږ تاسې هدف ته لار پاته ده. دغه یو څه سړک لا پوخ دی وروسته نو بیا مخ ته یو 2-3 دقیقې خامه سړک دی اولا نو لوی کاریزک شروع دی د خیره سره. دا کورې وښکاره که ملګرو ته دغه خښتې دي او پخېږي او د هغه دودان دي پر ګرځي بس ابادیانې دي جوړېږي او دلته خلک دغه د اطرافو خلک او د سارا خلک زموږ سره ډېره همکاري کوي. مثلا میوې د دوی د خوا څخه ښار ته راځي سبزیجات د دوی د خوا څخه راځي لبنیات د دوی د خوا څخه راځي ښار ته او د هغسې دا دي اوس مثلا خښتې په دغه بټیانو کې خښتې جوړېږي کورې چې ورته وایي یا بټیانې ورته وایي خښتې پکښې جوړېږي او بیا نو راځي ښار ته عینو مینه او نور د ښار ساحې هلته نو بیا آبادۍ به جوړېږي هله په اختۍ سره خلک نو د اطرافو خلک دي ژوندي کاریګر او تکړه خلک دي. ملګرو دا د دې باغ سیمه ده ده باغ نو زموږ خلک اوس جې باغ ورته وایي دا د دې باغ سیمه ده سړک خامه سړک سو او پوخ سړک چې دی هغه بس هلته په د دې باغ په سر کې فکر کوم خلاص سو اوس روان په دې باغ کې مخ د کاریزک پر خوا او منیر خانه دغه بټرۍ به دې نو هم شاید نه یې لیدلي یو خو دغه لوړې کورې دي دغه دودان چې تر وتله چې هغه ملګرو ته دې ښکاره کړلې یو دغه رقم کورې یا بټرۍ دي و د لږ مخ ته ولاړ سو معلومېږي دا نړېدلې چې ولاړه ده دا بیا بل قسم بټرۍ دي په دې کې هغه پیتې کوچنۍ کوچنۍ خښتې جوړېږي هغه د پوښښ دپاره د چت دپاره زه به موټر نه کې دې طرف ته کړم معلومېږي ملګرو ته دغه بیا دا خو نو غیر فعاله ده نړېدلې ده دا بیا هغه بټرۍ دي چې هغه کوچنۍ کوچنۍ خښتې هغه پیتې خښتې لکه د نن سبا کاشۍ ته ورته کاشانې خو نه دي خو هغوی ته ورته نرۍ نرۍ پیتې پیتې خښتې په دغه بټرۍ کې جوړېږي نو اوس غیر فعاله ده.
اوس تاسو به مو وایاست چې د هغه د سارې سره روان یې د هغه بټیانې دي د هغه خښتې دي د هغه کورې دي تا بالا کېږي نور نو راورسېدلو د خیره سره لوی کاریزاک ته د کاریزاک سیمه د وختي سره شروع ده خو هغه کلي ته تقریبا پاخه سړک و هغه مرکزي نقطې ته چې دی بس رسېدونکي یو د خیره سره دا چې دا غټ موټر ماما مو لار نیولې ده یو څه حوصله به موږ هم ولرو تاسې هم ولرئ بس نور کلي ته داخلېږو د خیره او پسې ورځو باغ ته نور به نو بیا باقي مانده پروګرام بالا ته ګورو سره د خیره سره نو دغه دی زما کیمرمین د کلینر کار هم کوي اشاره راکوي وایي راووځه بسم الله شابر نو دا یې هم زه راوتلی او دا یې هم رش جوړ شوی ملګرو دغه هم کوټوال بابا زیارت دی چې سوونه کلونه تقریبا دغه لري مخینه لري یعنې د دې کلي چې کوم سپین ږیري دي چې د هر چا څه پوښتنه سوې ده هغه وایي زموږ نیکهګانو به د دې کیسې کولې چې دا داسې کوټوال بابا او ځینو سپین ږیرو ته هغه دغه معلومه ده چې کیسه ځینې وپوښتې خورا ډېره دلچسپه کیسه یې ده د دې کوټوال بابا او پاتې سو دغه نو زموږ ماماخیل سوله دا سیمه دا رسته طرف ته چې دي دا ټوله ماماخیل دي ماشاءالله دي مخته ځو بیا یو ځل بیا به زموږ سرای و زموږ موقعیت و د پلار دکان دا خبرې به بیا ور وښیو څه تاوان کوي په تېر ولاګ کې که چا نه وکتلي هغه به خبر سي دا د لوی کاریزک د خندق سیمه ده دا هغه سیمه ده چې تقریبا په زرهاو کنداریان هره جمعه پر دغه لار پر دغه سړک باندې چې دا اوس موږ روان تېرېږي ځي ابراهیم خلیفه بابا زیارت ته او ریګ ته چې هلته بیا په ریګو کې مثلا جمعې ورځ تېروي هلته موټران سره ځغلی یا په اصطلاح باندې خپل ساتیری کوي دا خندق و او دغه د کلي منځ دی پسې خندق راپورته سو خندق خو نو اوس نه دی بس مخکې داسې په 25 کاله مخکې چې موږ به راتلو په کوچنیوالي دغه بلوکونه چې پراته دي دا یو ځل بیا وښکاره کړه نو ملګرو بالاخره راورسېدو باغ ته د خیره سره نو یو ځل بیا السلام علیکم ملګرو خدای دې وکړي چې جوړ روغ خوښ خوشحاله تر و تازه به یاست هغه د سړکانو د بټیانو دا وها ویډیوګانې مو راسره وکتلې راغلو باغ ته راداخل سو په باغ کې اوس ورځو هو د پاپای کې باغوانان اخته دي ساپې ورسره دي دغه شکوي انګور شکوي دا دي دلته واشکیان زړېږي نو ورځو د دې سره به یو څه کومک هم وکړو انګور به مو سره وشکوو د انګورو د شکولو مرحله به مو ووینو وروسته تر هغه بیا دانې و هغه نور مرحلې دي هغه بیا وروسته پسې وګورو زه په سماني کې یم دې ته سمانی وایي راځه چې پکښې روان یم اوس ولې او منیر خاکسار نه منیر فیصل د کیمرې تر شا لوړ پر لکه پر دیواله چې راسره روان
او دلته نه پوهېږم چې دا کلیوالو زموږ سره ټوکه وکړله که د رښتیا راته ویلی وایي دا زوړ باغ دی دلته داسې دانه مانه دغه پیدا کېږي لنډیانې وایي پیدا کېږي خو خیر چې دوی پکښې ګرځي موږ به هم پکښې ګرځو لنډیانې خو به هم زموږ د دوی فرق نه کوي چې دوی ته څه نه وایي او موږ ته خوشکه کوي پوه شولې نو دغه دې رالو ښه ما ویل زه به دوی سره انګور وشکم ما سره خو دغه نشته دا په اره باندې شکول کېږي دغه دی دا ملګری اخته دی دا څنګه درته معلومیږي دا خو دا پاڼو کې داسې سره پټ دي خصوص ما دلته 1 ساعت وخت ما ته راکړې زه نیکه 2 واښکۍ پکښې پیدا کړم نو دا څه معلومیږي چې دا چې دا کاک سره وشینې خپل به ځان در معلوم لږ ماش د ډبه سره پورته کړې خپل ځان در معلوموي دا ما ویل زه به ستاسو سره کومک وکړم یو څه انګور به درسره وشکوم دا خو ستاسو باقاعده کوچنۍ کوچنۍ ارې په لاس کې دي او زه خالي لاس یم پوه شولې وایي ښایسته واښکۍ دي دلته زه دا چې دلته هم شته او دغه دی دا چې دلته هم شته راکه زه دا بل باغوانه کاسه اره واخلمه چې زه یې شکوای سم که نه سم شکوای بسم الله لنډیانې یا خو ما دوی ته ویل ما لنډۍ به نو زموږ د دوی فرق نه کوي چې دوی ګرځي موږ هم دا یې ګرځو پکښې دا دی زه هم شکولی سم چیرې ده جالۍ چیرې ده جالۍ راپورته کوي بسم الله دا چې دغه جالۍ کې به یې ږدو که راکرار دا و که تاسې خبرېدله ما څه غټ باغوان جوړ شوی و بیا به نو خوانوی کې د خیره سره ها دا خو مې دا دغه هم لږ چې ورسره راوشکولې پاڼې ها دا به دلته یې ږدو کومه دي به نور ښه دا وده دا ښه اسانه واښکیان پیدا شول هغه چې دي هغه لرې دي زما څه ها دا ښه غټ غټ واښکیان شو ها تا ته دي ویل سي ها وینې یې داسې کاریګر یم چې ما زه اوس راته ګورئ 5 دقیقې کې به دا صافه در ډکه کړم غټ غټ واښکیان دي راوړې صافه اوس یې ګوره راسه کیمره را نږدې که دا شاخ دی که دا تاک بیخي ډک دی ماشاءالله دی دا ډک تاک دی چې بله کم اوس یې ګوره ما دا صافه به زوم د لې ډکه سي داسې تاک د غلي واښکي دي پکښې چې دانه مانه کمزوري هم پکښې کې دي خو زیاتره خوندور دي بس دغه دې اره ده وروره کور دې ودان ما د خونه قدر واسو نو ملګرو یو څه قدر انګور مې وشکول د ملګرو سره او پاته سو درځئ اوس هلته چې هغه دانې کوي یې د خیر سره نو ملګرو راورسېدلو باغ ته او دا د باغ کشمشخانه ده دلته لوړ راوختلمه اوف بسم الله دا دی د باغوان اکا ځای ماوار دی مچردانۍ پرته ده او شاوخوا باغونه دي دغه باغ په موږ اړه نه لري د موږ چې کوم باغ ته راغلي هغه دې خواته دی هغه به وروسته د ښکاره کړو دلته اوس فلحاله د ورځې تقریبا 10 بجې دي 10 بجې ده دغه کارمندانو د باغوانانو اوس د وقفې یا د چای وقفه ده
دی چای خوري ډوډۍ دغه تودې د طبخي ډوډۍ او اخته و چای خوړلې. ځینې ملګري اخته دي انګور دانې کوي. د انګورو شکولو پروسه مو ولیدله. انګور چې وش کېږي راوړل کېږي، دلته ایښول کېږي. دا موږ چې لوړ ولاړ یو په دې لاندې په کشمشخانه کې ایښول کېږي. دا هر انګور جلا جلا داسې یو دانه شکول کېږي، په صافه کې اچول کېږي. یو دانه شکوي، صافې ته یې اچوي. داسې کوچني ماشومان، ځوانان، زما همزولي او سپین ږیري ګرد دلته ناست دي انګور دانې کوي. اوس په باره ورسو هغه د انګور د دانو کولو پروسه به پسې ووینو چې څنګه دانې کېږي انګور. یو انګور په لاس شکول کېږي او په صافه کې اچول کېږي. وروسته تر هغه بیا فکر کوم پخېږي یا داغېږي د انګور. چې داغ سوله وروسته تر داغ به بیا هغه پروسه در ښکاره کړو. بیا وړل کېږي، میدانونه ورته ګل سوي دي، هلته پر میدانو باندې هواریږي، هلته وچېږي، بیرته راټولېږي. بیا نو هغه دی چې هم موږ تاسې د لې استفاده ځینې کوو، هم خارجي هېوادو ته ځي او په خارجي هېوادو کې فکر کوم زیاتتر دغه ته ځي، هندوستان ته ځي. دې ته پرچلې وایي. تاسې به داسې فکر کوئ چې دغه یې شاید غورځولي دا شیان. دا غورځول سوي نه دي، دا دلته پراته دي دغه انګور یا دا اوجوشي. هغه تازه و، هغه چې کوم مثلا اوجوشي کېږي هغه انګور ځینې شکول سوي دي، جلا سوي دي او پاتې سو دغه په اصطلاح کچره یا هغه کمزوري انګور یې دلته هوار سوي دي. دا هم بیرته داغل کېږي، یعنې پخېږي، وروسته تر هغه خوړل کېږي هم. او هغه د انګورو سرکه چې موږ تاسې رانیسو په ښار کې یا څښو یا په کورو کې خلک جوړوي، هغه د انګورو سرکه بیا د دغو څخه جوړېږي. د رنګه څه کمزوري معلومېږي، لیکن د کار شی سرکه د دغه څخه جوړېږي. نو راځئ کیمرمین وروره او لیدونکو تاسې ټول راځئ لاندې ورځو چې انګور څنګه دانې کېږي. نو چالانه ده؟ نو ملګرو زم راواوښتلم د دانو دپاره، ځکه په دې خاطر راواوښتم دلته ما داسې فکر کوي چې دا ټول کاریګر اخته دي دلته. نو هغه ملګرو راته ویله وایي یا دوی د کلیوال دي، مثلا دا باغ خو داسې لکه د ټول کلي چې په شریک وي. نو راځي کومکیم څوک راځي، څوک پیدلې مثلا په کاریګري باندې اخته وي. هغه اوس دوه سپین ږیري وه، هغه چې تلله بس یو څه اندازه انګور یې په پټو کې ور واچول. نو زه اوس دلته دا دانې ورسره کوم، بیا که تلمه دی یو خاشاکه دار انګور راکول، هغه به راته ځان ته بیا حلال کړم. اوس دا یو څه خواري به ورسره وکاږم او پاتې سو. دا خورا ډېره حوصله غواړي چې ته یو انګور راشکې او بیا دلته ور اچې، داسې دغه کې دا د نږدو سو ښکاره کړه. دا ګر دانې ما نه دي کړي، ما 5-6 دانې به ما ور اچولي. ښه دا د ځونه قدر کار خو مې وکړي د خیره سره. اوس به بل واشکۍ راپورته کړو. داسې درانه دي، داسې ښایسته ډک انګور دي چې خو خیر موږ خو ډېر سر نه په خلاصېږي. کلیوال وایي چې سږ کال انګور د پخوا په رقم نه دي. دغسې به یاجي صاحب د پخوا په رقم وایي نه دي، نسبتا پخوا ته کمزوري دي. سږ کال یې سم حاصل نه دی کړی. نو ملګرو دا چې دی آرین صاحب دی، زه په اکا ورته وایم، دی ما ته وراره وایي ځکه چې موږ سره عزیزان هم یو. او آرین صاحب خو نو داسې ځوان پاته سوی دی، تر ما بیخي ډېر مشر دی، چې داسې چې لږ مشر یو 7 کاله به در ما مشر یې، د دې خوا نه یې بده. او پاته سو اوس به نور دی د دې ځای د انګورو د دې اړوند معلومات به نور دی راکړي. زه خو ما خو ډېر سر نه په خلاصېږي. مهرباني آرین صاحب. د انګورو معلومات خو نو اصلا کې دا اول لواره په جوو کې شکول کېږي. هغه مرحله خو دوستانو ولیدل، ټولو دوستانو ولیدل. بیا په دا جالۍ کې راوړل کېږي، بیا پر دغه کشمشخانه کې ایښول کېږي. بلکل. بیا دلته ټوله دغه خلک ورته ناست دي، د کلیوال دي، څوک په مزدوري راغلي دي، څوک دغسې په کومک راځي. بلکل. بیا دا ټوله دانې کوي، دغسې وینې لکه اوس موږ ته معلومېږي. اصلا کې چې دا دانې سوله، دا بیا دا بیرته بیا دا ټوکرۍ موږ بولو، تاسې دغه ده دا ورښکاره کړه. دا د دغه صافیې څه بیرته دلته لوېږي. ښه
دلته چې ولیدله بیا د یخو اوبو یو بیلر اوبه نه چې دا ورته کېږي بیا په دغه یخو اوبو باندې دا پرېوله کېږي 3 واره دا یې داسې کېږي غوټه ورکوي غوټه ورکوي دا ښه پاک چې پرېوله شوله باره بیا یې دغه ته وړي بیا کوره دغه اور پکښې بالي جوش او دغه چې تیزاب دی بیا هغه استاد یې بیا ناست دی هغه هم د هر چا کار نه دی نه بلکل هر سړی د خپل کار کوي خپل مسلک معنا خپل کاسب یې ستا بیا هغه استاد ته بیا وروله کېږي هغه بیا د هغې په کوره کې چې و دغه سول بېرته راپورته کېږي بیا یې خو اوبو ته وړه کېږي چې دوم وار بیا پرې وړه کېږي په ارین صاحب دا نیم کوه مجلس هم راته کوه نو خو داسې دی زه به دغه ټوکریم په جیر ته راپورته کړم چې ستاسو ته معنا معلومه شي چې داسې غوټه ورکول کېږي دا چې بیا دوم وار بیا په یخو اوبو پرېوله شوله باره نو بیا په سودا یا دغه سکرېټ جې ته ولیږي جې ته چې ولیدلې بیا ګوړه یې ښوه کېږي چې دا اوبه یې وننېږي نه وچ شوې بیا یا زرنج یا دغسې پروژه باندې بیا میدان ته وړل کېږي پر میدان باندې بیا هوارېږي هغه هوارېده هم بیا هر څوک نشي کوی یوه دانه به پر بله نه وي سربېره داسې به څنګ پر څنګ ټول پراته وي داسې به څنګ پر څنګ یوه دانه پر بل بیا سربېره شي بیا توره راځي نه بیا دا داسې نو دا میدانونه یې چیرې دي دلته شاوخوا خو نږدې نه معلومېږي یا شته یو خو دغه بامو باندې کېږي د کیمشخانې او بل موږ کوښښ کوو چې لوړ بام ته یوسو لکه د کورو یا د کشمشخانو داسې لوړ بام چېرته بیا وجوشه بیا سمه راسي تکه ژړه راسي د کښته او د لوړ پار کې په څه کې دی چې په هوا کې دی اصلا کې چې د ورځې لمر هم ښه پر دغه وي او د شپې بیا هوا پر وچلېږي شونه ونه لري شونه ونه لري ډېر ښه ډېر ښه نو ملګرو انګور مې لږ انګور مې وش کول او لږ مې هلته دانې ورسره وکړلې اوس داسې یو ډکه پیاله را تیاره کړې ده یخ کړي دي وایي دا به وخورئ ناشته به وکړئ زه به لاسونه ورته پرېولم او دا چې دی دا پیپ د مابینځ کې داسې کوچنۍ فواره جوړه کړې ده خورا یخې داسې ښایسته یخې اوبه دي دلته به زه لاسونه پرېولم کیمرامین وروره باره به ولاړ سو انګور به وخورو زه خو مازې خبرې کوم کارګر د کیمرامین ورور کوي هغه کیمرامین ورور معنا منیر فیصل دا چې دی زموږ ستاسې د وطني تولید الکوزي انرژي د بلی دی تاسو پر دا ویل دلته پروت دی نن ښه کشنه یې جوړ کړی دی په دې کې چیش پرته ده مالګه په دا کې مالګه ده هغه نغری دی یا اوس فلحال چاوجوشه پرته ده د بخار سره پوښ هم پروت دی نو حتما د لیش په زیان هم کېږي دا مالګه به بېرته پر خپل ځای کښېږدم پاته سو دغه ارس وله خیر په دې ګوته ماته پرې نه کړم نور به راسو انګور به وخورو اوهو دغه سره بیا جلا خوند کوي هلکه خوږ دی راځه 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 وروره چې خورو یې بسم الله ماشاءالله براده خاص واه کندهار خو نو ماشاءالله دی کندهار په انارو په انګورو باندې کندهار دغه رقم انګور فکر نه کوم چې د نړۍ په یوه کونج کې دی مې سونه مې سره تازه کړله ماپښین دی تقریبا 2:30 بجې دي شاوخوا اوس راځونکي ملګري ناست دي د هغه څه پوښتنه کوو چې څنګه ټکان دي دا سلام علیکم جوړ په خیر ورس په خیر خیرات دی جوړ یې ډېر ښه دا یا خبرنده ده دلته دا ملګري ناست دي دا بیا د بلې دغه زموږ چې په کوم باغ کې دغه پروګرام د ښکاره کوي یا اخته و دغه څنګ چې دا بل باغ دی د دې خورا پیشني او خاصه دغه ده نشخانه ده دغه برنډه ده اوس دلته کښېنستلو ټکان د څه شوه دلته دا ټکان زه کوم چې وکړه په
ښه نو ملګرو دلته ځئ علیحده دې ته ناست دي ټکان ورغورځئ نو دا په باغ کې ورغورځئ ګرځئ څنګه کوې دلته یې غورځوم بیا نه کې غټه زنګا کوي بس هر ځای چې وکړي ښه دورې باغ ته نه پسې ورځې چا خواته لرې پسې ورځمه دی ښه دا نږدې چې غوڅو ته دلته په برنډه کې ټک په دې خاطر غورځئ چې دلته زنګا کوي نو ته راواړه چې زه درته څنګه کېږي او دا د غټه کان دي په کوچنیوالي به موږ د اختر په شپه رانیوله خورا اون ساعت په تېر دا پوچ خورا ډېر چکان پراته دي وبلې اخواته دا د مخه سم دا هم خراب شو د مخه سم ټکان دا هم خراب جالبه ده ډېره جالبه ده دا هم خراب دا تیږه سره سمه کتي نه در کړې دا خو پخوا پر ورګي تاسې کېده د هر ټکه سره زموږ یو من غوښه ویلېږي هغه بیا پوچ وایي دا ستاسو بخت دی که نه یو نه دی پوچ شوی دا هم لاړې ختم جالبه ده ډېر راکه دا واري به سم سیزوم دا هم پوچ شو ملګرو دا به زه هم ټکان نه وي بل شی به در کړي که د هغه کاټن څه تا مخکې هم کول مخه نه د هغه کاټن نه څخه ته دا د کوم ځای راوړې د بازاره که دلې په کلي کې پیدا کېږي بازاره چې بل یو راوړي تتکوان ته داسې بازار ښه یعنې په کلي کې پیدا کېږي بس نو ډېره جدي مه نیسه راکړه دا یو دانه لا کوو دا یو دانه لا کوو که اوس خو ښه تر ښه که نه نو دا نو تقریبا 10-12 ثانیې لا بلابود پوچ شول نو ملګرو بالاخره عملیات کامیابه شو او په 15-14 ټکانو کې یوه دانه د عادي ټک وکړه نور ګرده پوچ شول نو خامخا به چې غوږ خواران لږ سره بېرېدلي دا نو د هر شي خپل تکتیک دی د هر شي خپل کارونه وو هغه اصطلاحات او هر شی د هر کاروبار د هر بزنس ته جلا جلا وي اوس په دې بیا موږ نور خپل د ټکان ولیکي موږ چې دغه ته کړي دي ټکان هغوی دا لیده د چغوکو دپاره دی او دلته یې ځکه غورځي په دا برنډه کې چې ازانګه کړي دغه ځوان نو دا دی بالا زوزان ورچ یادی اوس دا د اور نوبت شو پسې نانه یې ته ایسته که شابوش اوس دا د اور نوبت شو واښه غواړي وایي دغه دی باد هم دی باد دی په دې خاطر یو څه دغه تیزاب چې په لوټه راکاږه چې صاحب د لاسو سره چې وموښل تاوان رسوي نو خو تا د څکلي یو شی دې هم نه دي ورته دغه کړی کوه یو څه دغه پکوي نو خامخا اچات ورسره کوه اچات سره کوو ډېر خیر ته راس ور واچوه دا ډکوي دا دیګ دا یو څو اوبه هم پکې ور اچوو ښه د یوازې تیزاب نه دي ښه یو څه د بهرنۍ اوبه ور ښه برمې اوبه ورلوېږي او تقریبا داسې یو 2 لوېشتې قدر خالي دی نو نه پوهېږم چې څونه اوبه ور اچوي هغه ځوان عادي ځوځان راچلی
هغه هم ډک شو د خیره سره او هغه د تیزابو دیګ هم ډک شو اور هم تازه شو د خیره سره بس چې مازې سړی راورسېږي استاد څه شو ورته وایي هغه ته داغګر چې داغګر راورسېږي داغګر بیا به دوه ځایه وظیفه لري همالته معاش اخلي معاش نه معاش نو میاشتنی و روزانه دوه ځایه به یې کار کوي او دا ښه کارګر دی په دې خلک دغه ورکوي دا سخته یخې اوبه دي نو اور تازه شو ملګرو تاسې ولیدئ تیزاب پر ګرمېدو دي دې ته بیا چنګکان وایي نو دا د چنګکان ډک د انګورو پراته دي دا چې نور مخ ته څپه کوي هغه به بیا کرار پسې ګورو د خیره سره چنګکان ماده دي دغه جاجانې ګرده د دانې انګور ډک دي ګرده داسې دانه سوي دي نور بالا دا چنګکان خالي کېږي د دې څه ډکېږي هلته به کورې ته ځي هلته پخېږي پسې داغېږي البته راځئ یو پیاله چای به وکړو بره به کار را شروع کړو السلام علیکم چم کې مونږ دغه چم دا خو زموږ د باغ سرخیل دی وروره ښه تاسو په سرخیل باندې دغه کوئ دا خو که پیاده په لاس درلی بیا به څه الي هو دغسې نو رالو چای ته هو چای ته خو رالو نو چای به وکړو باره به ملا صاحب هم راورسېږي او د ملا صاحب کارونه لږ چې سم دي دوه ځایه وظیفه په اوس وخت سړی ولري تیار کار دا خو داسې و دا زموږ سرخیل چې و د پټاټه چې ما په خوله کې ورکړه د ده نه کې دا لاسونه خوږېدله دا نه کې تکلیف دا پټاټه ته په خوله کې زه مزدور یم کور دې به دغه ځواني مزدور هغه اوس د خوا بده یعنې په عمر کې د خاشا قدر مشر پر معلومېږي زه ډېر پر مشر اوس د خوا بده وایي دا داسې نه چې زموږ رخشان و دا مالیت ملګرو داغ د خیره سره بالاخره رادې را شروع کېږي اول انګور پرېولل کېږي په دغه چنګکانو کې راوړل کېږي داسې هلته په احتیاط یو سپکه غوټه ورکوي بسم الله نو یو وارې دا چې دلته پرېولل کېږي بیا هغه دی داغګر هغه کاسب د داغ دا چې و هغه راورسېدی نو دغه ګر د چنګکانه ماده پراته دي دا به داغېږي د داغ وروسته بیا په دا بل بیلر کې پرېولل کېږي وروسته تر هغه نه بیا وړل کېږي او اورېدو ستړي مه سئ حاجي صاحب څنګه یاست خیرات دی جوړ اوسې دلته دا خلک ډېر ګړی درته انتظار و لږ چې بل ځای مخته وې والله هلته بل داغ هغه مې وکړي نو هغه د مخ و دا بیا وروسته دی ما تقریبا 15 کاله کېږي په دا کار اخته ډېر ښه دوی دلته وویل ول کاریګر ډېر دي خو د ملا صاحب رقم داغګر بل نشته نو ځکه به ډېر وخت هغه کار کړی بل کار ما نه دی کړی بالکل نو دا بیا په خپل اندازه باندې اوبه ولوېږي یخې اوبه مو لوېږي او تیزاب مو لوېږي تیزاب چې دی هغه بیا اشخار و حاک دی هغه چې موږ ولړو هلته پاکې اوبه شي صفا اوبه یې په سر راشي صفا اوبه راوړو په دا کې اچوو ډېر ښه هغه اشخار و حاک هلته پاتې شي بیا چې نورې اوبه یخې واچوو بیا سره ولړو بیا چې پر ورونې اوبه راپورته شولې هغه ورونې اوبه راواخلو بیا دلته واچوو بیا هغه خټ ته بیا نورې اوبه ور واچوو ساده اوبه بالکل بیا هغه ساده اوبه سره کېږي سر لړۍ یو ګنټه یا نیمه ګنټه ورته کښېنو ښه خوند یې ووتی بیا راواخلو بیا دلته واچوو څو چې دا دیګ پوره شي بالکل دلته هم بیلر ښخ دي لږ دا بیلر دی په اندازه د 4 ګوتو دی دغه نه خالي کوو ډکوو یې نه سره چې دی جوش وخوري بالکل هر وخت چې دی داسې جوش یې په دغه په مستي راغلی بیا موږ دا دغه ور اچوو چې دی ساده ولاړې نه ور اچوو دا ټوکرې بالکل نه وي هغسې ښه دا اوبه یې لږ درته راوړل او چې داسې دغه کو
چې دی ښه په جوش راپورسي لکه د وریجو کې و باران چې وداسې کړو چې بس فقط نیمه ثانیه بس یې راپورته کړو ښه په ثانیه کې به ورځي بیرته به راپورته کېږي که وځنډېدي به رشوله کېږي بس دا نو رښتیا ملګرو دا چا د وس کار نه دی چې په یوه ثانیه کې به هم دغه چنګاک ورننوځي دا هاک چې شته ده تیزاب ته پر دوو ګوتو به ورته ناست یې داسې نه کېږي ته داسې ورته ناست یې باره شوکېږي بالکل بالکل پر دوو ګوتو ورته ناست یې چسب پښې دې بېدې سي لا هم پروا نه بکړي بالکل بالکل چسب به ورته ناست یې دا وداسې کړي بیا چسب یې راپورته کړي وخت به نه بخښه به دغه کار چې اوس ورته ګورې دغه چنګکان یا د دوی کار ډېر دی که چې اوس ځینې رالي هغه کار ډېر یا هغه کار خو نو هغه دغونه ډېر وه د دې کې خو بیا نه چې در هغه که نه پنځه څلوېښت جالۍ د دې دي هغه هم څلوېښت جالۍ وې دغه رقم نو هغه په نفر د زمان د نفرو په اندازه سره دا غټېږي او کوچنی کېږي بالکل و نفر ډېر وه دا غټېږي که لږ به بیا کمېږي بالکل بالکل و که شل نفره وه بیا شپېته او یا منه راځي که لس نفره وه څلوېښت منه راځي دا وچ او ډیش یې و بس ما په کوبیک کول هغه بیا دېرش نفره وه مقصد یو خروار و شل منه وچ او ډیش راځي معنا بیخي ډېر شی دی و سل جالۍ م دغه ولې دلته اوس معنا پنځه څلوېښت جالۍ دي سم نیمه یې فرق په اندازه سره دا کار کېږي خیر اوسي نو را شروع کوو د خیره و د خیر دی راویښې دي سمت واچوه اور واچوه اور هلته دغه کپسې یې ورله ورې کړم بس که هلته چې دی اور یې زورورې بس دی چې ورته ګوره زه اوس څونه که درته دا دغه ور اچوم ټوکري زما چې دغه کمه بس بالا ورته ګورم میده رایشي داسې معمولي که ده وینه چې سم ده ونیسي نیو راچوم دا زاګ یې بیرته چې غورځوي څه زاګ یې غورځوم دا بیا دغه اوجیش نه خرابوي خړې راولي و دا زاګ نه دی دا چې وغورځي بیا نه وروسته بیا زاګ نه راوړي دا اول سر زاګ راوړي ښه وروسته نه بیا دی په خوټهارې سي به دا خاص سپین زاګ دغه یې دا خپل جوش را پورته وښده کوي دغه اول سر زاګ چې دی ټولوو او برای دیگه گم چسب راځي زاګ په سر بیا چسب نه راځي نو ملګرو د دغه وروسته چې راخیږي چسب داسې د عملې کار دی راوړل د په دا یخو اوبو کې بیا دوه مارې پرېولل کېږي بیرته دغه جالو ته لویږي بیرته هغه چنګکان داسې ځي هلته ډکېږي چې مشخانې پر دا بله لار راوځي هلته پرېولل کېږي داغ ته لویږي د داغ څخه بیرته دلته راځي پرېولل کېږي دغه جالو ته اچول کېږي دغه سایکل داسې روان دی دا د زرنج د خیر سره لوډ سو البته به چا څونه وړي هغونه که در لوډ سو ماز بیا اوس دی چالانه کې بالا به په زرنج کې ورسره ولاړ سو د خیره سره نو اولته بام ته پر هغه بام بیا پسې هوارې کړو د خیره نو دغه د انګورو باره نو تقریبا البته د اوجوش هغه مرحله تقریبا پای ته رسېږي چې د څنګه د دغه ساده د سپیرو باغو څخه تر هندوستان او تر امریکا او تر اروپا پورې زموږ اوجوش څنګه رسېږي ځو راځئ بسم الله وده سړی پاتې سو درځه ولایانې ور نه کې چې نو بالاخره دا د زرنج پر پټا ورته کښېنستلو روان یو د خدای په توکل باندې ښه ګیټ هم بند دی زه درته اسم ګیټ در خلاص کړم وده درځئ داسې نو په کوچنیوالي پر موټرانو ټالېدلي وي داسې چسب درته خېږم شوه کېږم چې ته واشاب هغه دې زما موټر پاته سو نو دا دې دغه راورسېدل انګور مو راورسوله ستړی سو
انګور مې راورسوله اوس یې پسې خېژوو بام ته راځه دا څو پراخ غټ بام تقریبا لکه د فوټسال میدان دوغه نقدر بام دی نو راځو دلته ګورو چې دا څنګه هواریږي السلام علیکم څنګه سپی حاجي صاحب خیرت دی بالاخره دغه دې ځای ته مو راورسوله هوارېدو ته نو دا دي دا به وایي داسې په بلکل و دا به داسې هواروو ملګرو دا خو د خلکو یې کور ودان ما ته غږ نه کوي که نه یو چا په کار کې لاس وهل دا خو نو سم کار نه دی بسم الله بسم الله و برایي زموږ اشپزخانې ته یو کس راغلی و ول دا نو ډېر بد خراب عادت دی چې سړی د یو چا ځای ته ورځي خو نو خیر عالم نو اوس دا زما کامرمین وایي هغه د برایي خبره شو خیر وسي یا دونه ساعت مو تېر شو حاجي صاحب نن ډېر معلومات مو درلاسه کړل نو ملګرو پر بام باندې مو او جوش هوارې کړلې د خیره سره او پاتې سو نور دا دې راتاس وو نور نو انشاءالله تعالی او جوش هغه حساب کتاب او مرحله چې کومه وه د سهار د 10 بجو څخه شکول دانې کول بیا ګوړۍ دمه کول بیا بیرته شکول او بیرته رالو ډوډۍ مو وخوړه لمنځونه وسوله بیا مو چای وڅښلې د چای وروسته نو راولاړ سو داغ ته پر داغ سربیره مې هلته مې یو داغ مې نو ورسره وکړ ورسره پرې مې وملله ومې هم شکول دانې مې هم کړله ومې هم خوړل او بالاخره رالو ورسره هوارې مو کړې نو نور انشاءالله دا خپرونه یا دا ولاګ دلته پای ته ورسېدی تاسې هم پر خدای سپارم زموږ هم د خدای په امان او ډېر مننه د کیمرې تر شا د منیر خان فیصل څخه د دې تر څنګ د زرچنار یوټیوب چینل فیسبوک صفحه در سره لایک کړئ سبسکرایب یې کړئ او د ملګرو سره شریک کړئ